ټول بیګناه خلک ماشومان سپین ږیري زنانه دا یې مړه کړل. کونړ د افغانستان پر ختیځ یو وار بیا مرګوني هوايي بریدونه. رپورټونه وايي پاکستان د دوشنبې پر شپه یو وار بیا پر کونړ، پکتیا او پکتیکا هوايي بریدونه کړي چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغانستان کې د طالبانو ادارې ویلي دغو بریدونو کې لږ تر لږه 36 ملکي وګړي وژل شوي او له 160 ډېر ژوبل دي. ټول بیګناه خلک ماشومان سپین ږیري زنانه دا یې مړه کړل. کونړ کې تاسو خپله ولدو چې یعنې ټول زنانه او سپین ږیري وړه ماشومان دا یې مړه کړل او د مکتب محصلین یې مړه کړل. موږ د کرکټ ځوانان یې مړه کړل. نو پاکستان خو نن ورځ نه ده چې موږ نه ظلم نه کوي، موږ نه زیاتی نه کوي. طالب چارواکي وايي پاکستاني الوتکو له لومړۍ بمبارۍ وروسته د خلکو مرستې ته په ورغلیو کسانو بیا بمونه غورځولي دي، خو اسلام آباد وايي دا بریدونه یې د وسلوالو پر پټنځایونو کړي او 25 کسان یې وژلي دي. خو ولسي وګړي وايي دغه بریدونه د عامو خلکو پر کورونو شوي چې له امله یې ګڼو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کم 12 بجې ټول خلک خو بیولي وو. مقصد دا تیارې راغلې په دغه پورې حمله شروع کړه. په دا کې ماشومان، ښځې، زنانه، سپین ږیري ټول خو بیولي وو. نو موږ په وژلي داسې وښیه چې شهیدان 120 کسه لرو او 100 نه به زیات موږ په وژلي لرو. په ګردیز په کوبل ټوله شپې انتقال شوي دي او معلومیږي نه چې مړه به شي څنګه به شي، خو دا معلوم نه دي. پاکستان وايي دا بریدونه په دغه هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو چې پکې په کراچۍ کې پر یو پوځي مرکز د وسلوالو برید هم شامل غاچ وو. د پاکستان پوځ په باجوړ کې د ټي ټي پي چې دوی ورته په رسمي ډول د فتنة الخوارج کلمه کاروي پر ضد د ځمکنیو عملیاتو خبر هم ورکړی او په خبره یې د هغې په تعقیب په افغانستان کې بریدونه کړي.